spoken spoken English څه ته وایي کوم ځای کې چې مونږه ماډل وربز نشو استعمالولی کله چې مونږه ټینسز نشو استعمالولی نو هلته بیا مونږه څه شی استعمالو spoken English پښتو کې مونږه اردو کې مونږه یو خبره کوو مونږه وایو کافي غور و خوص کافی غور و خوص کے بعد د کافی غور و خوص کے بعد په پښتو کې مطلب دا دی د ډیر غور او فکر نه پس پښتو کې مونږ وایو د ډیر غور او فکر نه پس د ډیر سوچ سمجھ نه بعد مونږه یو خبره کو یو کار کو نو مونږ وایو د ډیر سوچ سمجھ نه بعد د ډیر غور او فکر نه بعد ما هغه کار وکړو تا دا کار وکړو نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation the after much deliberation څه مطلب دی د ډیر غور او د فکر نه بعد د ډیر سوچ او فکر نه بعد فار ایگزامپل که زه ویم چې آپ نے کافی غور و خوص کے بعد کافی غور و خوص کے بعد فار ایگزامپل جھوٹ بولا تا څه کار وکړو تا د کافی غور او د سوچ نه بعد دروغ وویل د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation you told a lie after much deliberation you told a lie د ډیر سوچ او فکر نه بعد تا څه کار وکړو تا دروغ وویل که زه وایم چې فرض کا عیسی نے کافی غور و خوص کے بعد کلاس میں داخلہ لیا عیسی څه کار وکړو د کافی سوچ او غور نه بعد په کلاس کې داخله واخیسته د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي after much deliberation Isa took admission in the class after much deliberation Isa took admission in the class د ډیر غور او فکر نه بعد عیسی څه کار وکړو په کلاس کې داخله واخیسته که زه وایم چې میں کافی غور و خوص کے بعد انگلش شروع کیا ما څه کار وکړو د کافي غور
او د فکر نه بعد می انګلیش شروع کو. after much deliberation I started څه English. After much deliberation I started English. د ښه سوچ فکر نه بعد ما څه کار وکړو؟ ما انګلیش شروع کړ. یو بل په دویم نمبر باندې مونږه په سپوکن انګلیش کې زده کوو. اردو کې مونږه یو خبره کوو کوچ نه کوچ. د کوچ نه کوچ په پښتو کې څه مطلب دی؟ څه نه څه. څه نه څه مونږ وایو څه نه څه خو ووایه که نه، څه نه څه خو راوړه که نه، څه نه څه خو ولیکه که نه، څه نه څه خو وکړه که نه، وغیره وغیره. نو د دې لپاره استعمالیږي something or the other. something or the other څه مطلب دی؟ کوچ نه کوچ. که زه ویمه چې कुछ ना कुछ तो कहो. د कुछ ना कुछ तो कहो څه مطلب دی؟ څه نه څه خو ووایه. نو د دې لپاره به څه استعمالیږي؟ اردو کې انګلیش کې څه ووایه something or the other. say something or the other. د say something or the other څه مطلب دی؟ څه نه څه خو ووایه. که زه ووایم چې فار ایگزامپل कुछ ना कुछ तो लिखो. څه کار وکړه؟ څه نه څه خو ولیکه. رایټ ولیکه something or the other. write something or the other. څه نه څه خو ولیکه. که زه ووایم چې कुछ ना कुछ बाजार से लाओ. څه کار وکړه؟ څه نه څه خو د بازار نه راوړه. bring from بازار. د بازار نه راوړه. څه راوړه؟ something or the other. bring from بازار something or the other څه مطلب دی؟ څه نه څه خو د بازار نه راوړه. دا ولیکئ.